سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. خدای دې وکړي چې د روژې مبارکه میاشت مو تر دې مهاله په خوشحالۍ سره رسولې وي. نن یو ځل بیا د دندې د موندلو او سی وي یا هم د رزومې پر لیکلو باندې کار در سره کوم. د نن ورځې درس چې څلورم درس دی، په دې درس کې د سی وي څلور مهمې برخې تر پوښښ لاندې نیسو. لومړۍ برخه، دویمه برخه، دریمه برخه او څلورمه برخه. دغه څلور برخې د سی وي عبارت دي د پرسنل ډیټیلز څخه یا شخصي معلوماتو څخه، objectives or professional profile یعنی د موخو څخه، education and qualification د تعلیم او وړتیاو څخه، او څلورم work history یعنی د کاري تجربې څخه. په څلورم درس کې به پر دغو څلورو برخو باندې کار وکړو او په پنځم درس کې به په پاته درو برخو باندې کار در سره وکړو. تاسې دغه برخې په مکمل ډول سره وګورئ او بعد د کتلو څخه کوشش وکړئ چې کمپیوټر راواخلئ او په کمپیوټر کې لکه څنګه چې ما په عملي ډول سره تاسې درښول دي، تاسې هم په هغه ډول سره خپل ځان ته دغه څلور برخې د سی وي مکملې کړئ. راځو لومړی پر پرسنل انفارمیشن باندې خبرې کوو، یعنی شخصي معلومات. یوه خبره باید موږ په یاد ولرو چې کله تاسې سی وي جوړوئ نو د سی وي په لیکلو کې ځینې مهم پوینټونه دي چې هغه باید تاسې په نظر کې ونیسئ. یو خو ډیر رنګونه او ډیر ډیزاینونه مو ورکوئ، او دویمه خبره فونټونه چې تاسې استعمالوئ ډیر فونټونه مو استعمالوئ. یو فونټ استعمال کړئ، تاسې کولی شئ چې ټایمز نیو رومانس فونټ استعمال کړئ، او همدارنګه د فونټونو سایز باید د یو رقم وي، ثابت وي، یعنی د ټوله سی وي فونټ سایز چې مو دی هغه باید 12 وي، یعنی د 12 څخه اضافه نه وي، یعنی فونټ مو باید ټایمز نیو رومانس وي او سایز یې باید 12 وي. دا یوه خبره. بله خبره، تاسې کله چې سی وي لیکئ یوازې هغه هیډلاینونه چې دي یا عنوانونه چې دي تاسې به هغه بولډوئ او نور ټکس به ساده پرېږدئ. نو راځو په پرسنل انفارمیشن کې څه شي لیکل کیږي. په پرسنل انفارمیشن کې ستاسې څخه ستاسې مکمل نوم غواړي، لکه څنګه چې ستاسې په تذکره کې ستاسې اوسنی ادرس چې تاسې په کوم ځای کې اوسیږئ، ستاسې د تلیفون نمبر غواړي، او همدارنګه ستاسې د ایمیل ادرس غواړي. دا څلور هغه ضروري او مهم معلومات دي چې ستاسې په سی وي او همدارنګه باید په رزومې کې ځای پر ځای سي. تر دې اضافه معلومات هیڅ ضروري نه دي، یوازې ستاسې د سی وي حجم ور ډیروي، او همدارنګه هغه کسان چې د ستاسې سی وي ګوري هغه و نورو معلوماتو ته ترجیح نه ورکوي، یوازې و دغو څلورو مهمو معلوماتو ته ترجیح ورکوي. اوس راځو په عملي ډول سره یو مثال د پرسنل انفارمیشن دا وایو. په پرسنل انفارمیشن اگزامپل، د پرسنل انفارمیشن کې دلته ما خپل د سی وي څخه د خپل پرسنل انفارمیشن راخیستی. تاسې به د ورډ په صفحه کې پر ټاپ لوړه برخه کې، یعنی په هیډر کې، په مابینځ کې، په میډل کې باید تاسې په دغه ډول سره خپل نوم، خپل ادرس او همدارنګه خپل تلیفون او ایمیل ادرس ولیکئ. یعنی ګوره زما مکمل نوم عبدالرؤف وفا ما په دا هیډر کې لیکل دی. دغه څخه وروسته چې زه په کوم ځای کې اوسیږم، آینومینه ټاون، کندهار، افغانستان، دا مې ورته لیکلی دی. تاسې به هم خپل د کور اوسنی ادرس لیکئ. سل فون یعنی د تلیفون نمبر به ورته لیکئ چې هغه باید 24 ساعت ستاسې سره در سره وي، او همدارنګه به هغه ایمیل ادرس چې تاسې هر وخت لاسرسی ورته لرئ هغه ایمیل ادرس به لیکئ. دا به د سی وي د لومړۍ صفحې پر هیډر باندې تاسې دا لیکئ، او دغه څلورو څخه اضافه معلومات ته ضرورت نشته. او همدارنګه په دغه پارت لپاره تاسې هیڅ ضرورت نه لري چې پرسنل انفارمیشن یا دې ته هیډر ورکړئ، دا صرف تاسې عنوان ورکړئ، هیډینګ، هغه ته ضرورت نشته. تاسې یوازې دا د صفحې پر لوړه برخه ټاپ برخه باندې په هیډر کې دا تاسې لیکئ. دلته یو نوٹ لیکلی دی، نوٹ above format is used for both CV and resume. دغه فارمات د پرسنل انفارمیشن د هم د سی وي لپاره استعمالیږي او هم د رزومې لپاره استعمالیږي. دوم ډیر مهم برخه د سی وي دا چې د هغه objectives او یا هم professional profile دی چې ستاسې موخې معلوموي. په موخه کې تاسې باید کم معلومات ورواچوئ. لومړی، you can state your career related objectives. تاسې د مسلک چې هر اړوند ستاسې مسلک وي تاسې کولی شئ د هغه اړوند objectives یا اهداف ولیکئ. دوهم، this section shall summarize your ability, aims to grab recruiters attention.
دغه برخه باید ستاسې د قابلیت او همدارنګه ستاسې د مخو سمري یا سمرایزي کی خلاصي کی ترڅو هغه کس چې تاسې انتخابوي ریکروټرز یا تاسې په کار ګماري د هغه توجه ځان ته راواړوي. دریم په objective section کې باید څه راسي the objectives shall be concise and very clear to attract recruiters attention. همدارنګه ستاسې objectives باید ډیر لنډ concise وي او very clear ډیر شفاف معلوم وي ترڅو د ریکروټرز او یا هم هغه کسان چې تاسې په کار ګماري د هغو توجه ځان ته راواړوي. څلورم خبره this section shall give readers a nice overview of your skills, qualification and benefits you would provide to the employers. دغه برخه کې باید هغه ریډر کم کس چې ستاسې دغه برخه وایي هغه ته باید یو لنډ معلومات ستاسې د مهارتونو ستاسې د کوالیفیکیشن یا وړتیاو او همدارنګه د هغو ګټو په اړه ورکول سي چې تاسې یې یو سازمان ته وړاندې کولی سئ. نو دا و د objective برخه یعنی د اهدافو برخه. اوس راځو د دې پر مثال باندې خبرې کوو. سمپل of objectives یا professional profile دغه یو سمپل ما لیکلی دی چې دا ډیر مشهور دی په اکثره سیویانو کې ستا. تاسې کولی سئ که چیرې خپل نه لیکئ نو تاسې کولی سئ چې دغه سمپل خپل په سی وي کې راولئ یعنی په کم ډول سره چې ما لیکلی دی عین هغسې یې تاسې کولی سئ کاپي پیسټ کړئ یعنی تاسې به objectives په نامه سره یو عنوان لیکئ چې دا دوم عنوان دی تر پرسنل انفارمیشن څخه لاندې د هغه څه objective څخه لاندې په وټساپ کې باید تاسې دغه رقم خپل اهداف ولیکئ. دا به په لنډ ډول زه درته وایم او هدف به درته روښانه کړم. Seeking job in a reputable organization which provides conducive and congenial environment to explore my potential in order to enhance my capabilities and fulfill my ambition to contribute to the world community. یعنی زه په یو داسې سازمان کې د وظیفې په لټه کې یم چې هغه سازمان ماته یو داسې چاپیریال وړاندې کړي چې په هغه کې زه کولی سم چې خپل د مهارتو څخه کار واخلم ترڅو نور هم ځان قوي کړم خپل وړتیاوې مکملي کړم او همدارنګه خپل هغه موخه هدف چې لرم چې هغه د ورلد کمیونټي یعنې د نړیوالې ټولنې ته خدمت کول یا کار کول دی هغه لاسته راوړم. تاسې کولی سئ چې دغه objective خپل په سی وي کې در سره ولیکئ. دریم برخه چې ده هغه د ایجوکیشن ده یعنی د کوالیفیکیشن ایجوکیشن او کوالیفیکیشن ستاسې تعلیم او ستاسې وړتیاوې دي. ستاسې تعلیم او ستاسې وړتیاوې څه شي دي هغه څه رقم باید ولیکل سي هغه باید په لاندې ډول سره ولیکل سي. لومړی name of the university ستاسې د پوهنتون نوم هغه هر تعلیم سطحه چې ستاسې اوسنۍ ده هغه باید تاسې لومړی ولیکئ د هغه څخه لاندې بیا دغسې په ترتیب سره ښکته تاسې ولاړ سئ. همدارنګه تاریخ باید ولیکئ ډیټس سټډیډ په کم تاریخ کې دغه زده کړه کړې ده. name of the degree or major subjects کومه ډیګري تاسې په لاس کې لري هغه باید ولیکل سي او همدارنګه تاسې کولی سئ چې تاسې کوم سرټیفیکیټس اخیستي دي یا د کورسونو څخه لنډ کورسونه مو ویل دي د هغو په هکله هم تاسې دغسې معلومات ورکولی سئ. او بل any key accomplishments recognitions participation in university activities etc دغه د تعلیم یا د ایجوکیشن بیکګراوند یا کوالیفیکیشن را لاندې تاسې کولی سئ چې کومې لاسته راوړنې تاسې لرئ هغه هم ولیکئ یا ذکر کړئ. راځو اوس پر مثال باندې خبرې کوو. په مثال کې ایجوکیشن یا کوالیفیکیشن اگزامپل تاسې به داسې یو عنوان لیکئ چې ایجوکیشن بیکګراوند دغه څخه را لاندې ما خپل هغه اوسنی تعلیمي اپډیټ سټیټس مې راخیستی دی چې هغه په دا ډول سره ما لیکل دي. completed bachelor degree of economics faculty BBA in business administration of Mirwais Nika University Kandahar Afghanistan from June 2014 to October 2017. دا په دې کې تاسې وینئ چې ما بیچلر ډیګري هم منشن کړې ده کوم میجر سبجیکټ چې اکانومیکس اف فاکولټي BBA دی په بزنس ایڈمنسټریشن کې هغه مې هم ذکر کړی ده او همدارنګه مې د پوهنتون نوم هم ذکر کړی دی او هغه تاریخ چې ما دغه زده کړې کړي دي هغه تعلیم هغه تاریخ مې هم ذکر کړی دی. یو بل مثال مې هم راوستل دی که چیرې تاسې یو کورس ویلی تاسې کولی سئ چې هغه کورس هم په داسې ډول ولیکئ. completed online course of financing sponsored through World Bank budgeting in January 30, 2012. همدارنګه ما یو کورس هم ویل دی چې هغه د فاینانسینګ
په اړه دی او هغه ما د ورلد بانک لخوا څخه د بجټینګ مربوط ویلی دی او په جنوري 20 کې 2012 کې دا کورس ما ویلی دا هم تاسو داسې کورسونه کولای شئ چې په دې ډول سره ولیکئ. بل دلته یو بل نوٹ دی above format is used for both CV and resume. دغه فارمات هم تاسو کولای شئ چې د ریزومې لپاره وکاروئ او هم کولای شئ چې د CV لپاره وکاروئ. څلورم ورک هیستوري یعنی کاري ریکارډ ثبت چې تاسو خپل د لیکي یا ورک ایکسپیرینس خلک ورته وایي هغه تاسو ورته لیکي. ورک ایکسپیرینس تاسو باید څنګه ولیکي؟ A reverse chronological list newest to the oldest. تاسو چې خپل کاري تجربه لیکي هغه باید په کرونولوژیکل order کې راولي. کرونولوژیکل order معنا څه شي؟ معنا نیوست to the oldest یعنی اوسنۍ وظیفه مو بیا دغه په ترتیب تر هغه اولنۍ وظیفې پر ځي. بل په دې کې چې تاسو کوي all working history تاسو په CV کې خپل ټول working history لیکي. هر څه working history چې تاسو لري. بل if you don't have full time work experience you can also provide example of. کچېرې تاسو فول ټایم ورک ایکسپیرینس نه لري فول ټایم معنا د 8 بجو څخه بیا تر 12 تر 4 بجو پورې داسې ورک ایکسپیرینس که تاسو چیرې نه لري تاسو کولی شئ چې دغه ډول کاري تجربې هم تاسو ور واچوئ. ولنټری رولز کچېرې تاسو رضاکارانه ډول سره د یو چا سره کار کړی دی یو کمپنۍ سره هغه کولی شئ چې ولیکئ. سکول او یونیورسيټي ورک پلیسمنټس کچېرې مو په مکتب کې یا هم په یونیورسيټي کې یو رول تاسو ادا کړی هغه لیکلی شئ. د مثال په ډول سره ځینې کسانو د انضباط په ډول سره کار کړی په یو مکتب کې کولی شئ چې هغه ورته ولیکي. کولی شئ چې په پوهنتون کې د محصلینو د نماینده په حیث باندې تاسو کار کړی وي هغه هم کولی شئ چې ولیکئ که چیرې تاسو ورک ایکسپیرینس نه لري. پارت ټایم جاب کومو پارت ټایم جاب د وظیفه درلوده یعنی د وخت څخه وروسته مو د رسمي وخت څخه مو وروسته کوم وظیفه درلوده د 1 ساعت یا 2 ساعتو لپاره د مثال په ډول یو څوک د انګلیسي استادي کوي 1 ساعت د ورځې د مازګر د خاصه دې ته هم پارت ټایم جاب وایي. تاسو دا لیکلی شئ. or any example where you have worked or supported a company or organization او یا هم هر داسې یو رول تاسو کولی شئ چې ور واچوئ چې تاسو په هغه رول کې د یو سازمان او یا هم د یو کمپنۍ لپاره کار کړی وي. اوس راځو د دې برخې پر مثال باندې خبرې کوو. په مثال کې ورک هیستوري اگزامپل کریکولم ویټا یا په CV کې تاسو باید خپل کاري تجربه څنګه ولیکئ. دلته ما درته لیکلی دی یو مثال می خپل د اوسنۍ وظیفې دراوستل دی. اوس مهال زما لومړۍ وظیفه اوس مهال چې په کوم وظیفه کې یم زه ریجنل کوارډینیټور یم. د کم تاریخ څخه کار ورسره کوم د سپټمبر د 2011 څخه تر 2018 څخه کار ورسره کوم په دې پوزیشن او اون ګوینګ اوس هم دغه وظیفه مې روان ده. د کم سازمان سره دا کار کوم؟ د ایشیا فاونډیشن سره کار کوم. په کومه پروژه کې کار کوم؟ strengthening education in Afghanistan چې دا د C2 په نامه سره یادیږي. د دې پروژې نوم یې هم ورته لیکل دی. دغه څخه را لاندې بیا مې لنډ یو پاراګراف خپل د مسؤلیتونو په اړه لیکلی دی چې تاسو دغه پاراګراف وینئ چې دا زما ټوله مسؤلیتونه چې په دغه بست کې زه لرم هغه مسؤلیتونه مې په لنډ ډول سره دلته لیکلي دي. تاسو به هم په CV کې په دې ډول سره لیکئ. بل کچېرې زه دغه وظیفه په ریزومي کې لیکم ریزومي باید لنډه وي نو نسم کولی چې دونه معلومات لکه په CV کې چې مې راچولي دي نو په ریزومي کې باید داسې ډول واچوم. دا چې زه اوس مهال کار کوم نو ورکینګ راولم. Working as a regional coordinator South Zone with the Asia Foundation from September 11 2018 په لنډ ډول سره په یوه جمله کې په ریزومي کې لیکم. ځکه که زه چیرې دومره ډېر معلومات ولیکم نو دا بیا ریزومي نه سوله دا CV سوله او د ریزومي باید تر 1 صفحې او تر 2 صفحو باید بلابود نه وي. 1 صفحه یا 2 صفحې وي باید ریزومي. نو دا و د نن ورځې درس چې موږ څلور برخې د CV د پشکې وویلې. د CV او د ریزومي ده. خدای دې وکړي چې ستاسې سر په خلاصوي وي. تاسو د کوشش وکړئ چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو نورې دغسې ویډیوې هم ترلاسه کړئ. تر اوس مهاله موږ د CV څلور برخې ویل دي چې وروسته به نورې برخې هم در سره ووایو. نو تر راتلونکي درسه پورې مو پر الله سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت، ښې چارې، ښه ژوند. د خدای په امان.